دوستانو د څو ورځې راهیسې خو د متحده عربي اماراتو ویزو خلاصولو موضوع ډېره ګرمه شوې نه ده. زیاتره ملګري ویل چې د یاد هېواد ویزې افغانانو پر مخ خلاصې شوي دي. نو نننۍ ویډیو کې همدې په اړه تاسو ته وضاحت درکوم چې دا خبره تر کومه بریده پورې حقیقت لري. مخکې لا دې نه چې دا ویډیو پیل کړو تاسو څخه یو غوښتنه کوم چې کوښښ وکړئ کوم څوک چې څه خپاره کړي هغې په معنا یا مطلب باندې ځان پوهه کړي. داسې نه چې یو چا یو څه خپره کړي هغې مطلب یو څه او تاسو ترې بل مطلب واخلئ. نو کوښښ کوئ چې یو څوک څه خپاره کړي هغې په مطلب باندې ځان پوهه کوي او بیا نورو کسانو سره شریک کوي. سمه ده؟ اوس راځو د متحده عربي اماراتو ویزو په اړه چې افغانانو پر مخ خلاصې شوي دي او که نه. ګورئ دوستانو د یاد هېواد ځینې ویزې کوم چې ګرین ویزا ګولډن ویزا ګولډن ویزا چون پخوانۍ ده خو اوس حالاتو کې شرایط څه نسخه کړي دي. د هغې تر څنګ جاب سرچ ویزا کوم چې کارموندنې ویزې نه ورته ویل کېږي او بعضې نورې دغه د اکتوبر 3 تاریخ څخه متحده عربي اماراتو پیل کړي دي. نو اکثریت ملګري دې ته انتظار و چې تر ننه پورې ما دې باندې معلومات ولې نه دي خپاره کړي. ګورئ دوستانو وجه دا ده چې ما غوښتل زه کوم څوک وګورم چې کومې نوې ویزې متحده عربي اماراتو حکومت شروع کړي دي هغه افغانانو ته کېږي او که نه. خو متاسفانه تر ننه پورې ما هېڅ څوک هم ونه لیدل چې دوی ته د متحده عربي اماراتو ویزه شوي دي. البته هغه افغانان یادوم چې د متحده عربي اماراتو نه بهر دي هغه نه چې په داخل د اماراتو کې دي. جاب سرچ ویزه دوی اعلان کړي ده هغه چاته دغه ویزه ورکوي چې په نړۍ کې ټاپ 1500 پوهنتونونو څخه دوی فارغ شوي. په هغې کې ما د افغانستان پوهنتونونه مختلف پوهنتونونه سرچ کړل خو متاسفانه یو پوهنتون هم نه و پکې. نو د هغې تر څنګ ویزټ ویزې کوم چې ابوظبي شارجه کې اوس د 3 میاشتو پر ځای 2 میاشتو ته راښکته شوې. پخوا به یو میاشتنۍ 3 میاشتنۍ ویزې د ابوظبي شارجې کې دی خو اوس 3 میاشتنۍ ویزه 2 میاشتنۍ ته راټیټه شوې ده. یو میاشتنۍ ویزه په خپل ځای ده. په دوبۍ کې بیا 3 میاشتنۍ او یو میاشتنۍ ویزه کې کوم فرق نه دی تر اوسه پورې راغلی خو شارجې ابوظبي کې راغلی دی. دغه ویزې هم تر اوسه پورې افغانانو ته نه دي شوي او نه کومې نورې ویزې شوي دي. دلته به د فیملي ویزې یادونه وکړم. ګورئ دوستانو فیملي ویزې دا نه ده چې افغانانو ته کېږي. هر هغه څوک چې دوبۍ ویزه ولري او هغې شرایط یې پوره کړي چې خپله فیملي سپانسر کړي نو هغه کولی شي چې خپل میرمن یا ماشومانو ته ویزه وباسي. خو هغه څوک چې د دوبۍ ویزه ولري د نورو اماراتو نه تر ننه پورې نورو اماراتو والا هم نه دي ثابت شوي چې کوم چاته ویزه شوي. صرف دوبۍ ویزه والا ته چې شرایط یې پوره کړي دوی کولی شي چې خپل میرمن یا ماشومانو ته ویزه وباسي. دا د نن نه دي خلاصېده د ډېرې مودې راهیسې کېږي خو نوره ویزې تر اوسه پورې چې دا ویډیو ریکارډ کومه افغانانو ته نه کېږي. که دې کې ما کم څه تر سترګو شول یا مثبت څه پکې راغلل هغه زه تاسو ته هسې هم خپروم خو چې تر څو پورې ما کم چا ویزه په خپلو سترګو نه وي لیدلې چې په نرمال حالت سره د کسته وشوه تر هغې پورې زه تاسو ته نه وایم چې د متحده عربي اماراتو ویزې افغانانو پر مخ خلاصې شوي دي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ. مننه.